دا ګلاس د اوبو نه ډک دی. که زه پوښتنه وکړم چې دا ډک ګلاس څوک داسې نیولی شي، د هر چا جواب به چې دا زه نیولی شم، دا د اوبو نه ډک ګلاس. خو د سوال بل اړخ ته وګوره، د اوبو نه ډک ګلاس ته 1 غنټې له نیولی شي، 2 له نیولی شي، که 15 له نیولی شي. خو یو ټایم به راځي چې ستا دا لاس به دا ستړی کوي او دومره به ستړی کې ته به داسې محسوسې چې 15 دړۍ وزن ستا په لاس کې دی. دغه مثال د وړې بدې خبرې دی. که یو سړی تا ته بده خبره وکړي، په یو ځای کې تا ته ټینشن جوړ شي، ډپریشن جوړ شي، یو مشکل وي او ته په دې ذهن کې ونیسې، هغه په اساس دومره اثر نه کوي. خو که دا تا په ذهن کې ټول عمر دپاره نیولې وي، بلکې ورځ شي، 2 شي، 15 شي، یقین وکړه دا به تا ذلیله کړي، دا به تا رسوا کړي، دا به تا په ژوند کې مخکې تلو ته نه پرېږدي. همیشه دپاره ټینشن انزایټي طرف ته به ځان په خپله باندې نه بوځې. وړې وړې خبرې ذهن ته مه کوزوه. ماضي کې مه ځه چې پلانکي راته دا وویل، دا نه وویل پکاره، زما یې بېعزتي وکړله. هغه وخت سره چې څه وشو بس پرېږده او په ژوند کې مخکې ځه. او که دا څیزونه ته په ذهن کې کوز کې، هر قسمه بیماري به تا ته په ژوند کې لګي. د دې مثال داسې دی که ته په ژوند کې یو ځای ته تلل غواړې او ته سفر کې او یو جوړه پیزار سپلی تا په خپو کړي وي، وړه شګه په هغې کې پرته وي، خو ستا ټول منزل هغه ته به برباد کړي، هغه تا سکونډي، تا ته ټینشن جوړ کړي وي. بهر به دومره ګټې وي، هغه به په تا باندې اثر نه کوي، بلکې دغه یوه شګه یا دا یو غنی چې ستا په دې بوټ کې دننه وي، دا به تا سکونډي، ستا چال به دې خرابوي، مخکې ته به دا تا نه پرېږدي. نو همیشه دپاره دا وړې وړې خبرې تاسو اګنور کوئ. او چې دغه پیزار ستا صفا سوتره وي او ته مخکې مزل کې، نو که څومره ګټې ستا مخې ته راځي، څومره مشکلات ستا مخې ته راځي، ته به ورسره فایټ کې. او که یوه وړه ګټه یا یوه وړه شګه ستا په پیزار کې پرته وي، یقین وکړه دا به تا ذلیله کړي او دا به تا ستړي کړي. هر ځای کې به ته هغې ته ناست دی چې دا مې خپه وهي، دا کوي، دا هغه کوي. په دغه څیزونو باندې ځان له زور مه ورکوئ. ژوند وکئ، ژوند انجوای کوئ، مخکې د تلو کوشش وکئ، مثبت خلکو سره کښېنئ، ځکه چې د کم انوایرمنټ، دا کم ماحول چې دی دا ډېر غټ اثر کوي په انسان. المرء علی دین خلیله، چې په کم محفل کې کښېنې ته به هغه شانتي کېږي. د بېکاره خلکو سره مه کښېنئ. کم خلک چې منفي سوچونه کوي، منفي فکرونه ستا ذهن ته کوزوي چې ته نشې کولی، ما ته نه ښکاري که ته کامیاب شې، ستا پلار هم ناکامه و، ته هم ناکامه یې. دغه څیزونه ستا ذهن ته کوزېږي، دا ستا ذهن خرابوي. د مثبت خلکو سره کښېنه چې خوشحالېږي، مخکې د تلو کوشش کوي، ښې خبرې کوي، همیشه دپاره مثبت سوچ کوي، ته به مثبت کېږي او په ژوند کې به مخکې ځې. منفي خلکو نه ځان ساته، که نه ژوند به دله تنګ کړي او بېزاره به دې کړي.